یو سرمایدار سړی و ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولې مونږ کې څه چل ملیس چل نه دی ویل نه څه فرق شته مال نه چې څنګه ته یې داسې ځې یم ستا دوه سترګې زما دوه سترګې ستا یو خوله زما یو خوله ستا دوه خولې زما دوه خولې ستا یو ښځه زما هم یو ښځه یو فرق دی تا او ما کې وی چې څه مال تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی شاملات ځمکې پېژنئ چې دا هر چا پکې ایسئ نو مال زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي له ځي او ستا ښځه شاملات دی نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي غټ اتی سنډه او دلته درته راپه زما پښتانه وډوړو او غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس مې نیولې بوزم صدر ته او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړي که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې دا ګیره به درته کله نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت دی نن مونږ خو شرمېدلي یو یوې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر او سې تاسو له ساتلي تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری ټوکری او زومبی زومبی وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي دا بیا په ما راشیندل اوس دا تراک دا بیا په ما راشیندل دا څه شی تاسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزیم دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ مولانا فضل الرحمن صاحب زه تلي وو باړې ته نو د دې اپریدو خو زه مې ما نو د اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکی چې دی هغه فضل الرحمن ته یې ورپه سر کړو نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي چې کوزولو نه مال دا پټکی کوز که په آرام کښېنه د دې اپریدو دا رواج دی زمونږ دا ګورنل نه دی مانې دا د انګریزي چرګ غوندې ججورې چې راځوړندي ما لیدلی هم ورپسې رهي چې باړې ته راشي اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې ګورنر ولګي چې دا شی راته کېنولی جامې راوړل یعنې 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولی تاسو کې د سړي زوی نشته پښتنو مبارک هو سړي زوی در کې نشته چې ګورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کېنولی نو هغه ته مې وی دا پټکی کوز که دوی هر چا باندې ګلونه مچي او په هر چا له پټکی هم ورپسې رهي په هغې باړېوال ټول خفه وو مال زه اپرېدی نه یم ما ته پته نه ده څه د تاسو پېژنم وی بهر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم و یار څنګه جامې چې اغوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پېژنم ستا پوندې پېژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پېژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلۍ د ممبرانو منډۍ وه غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي هغه علماو خاک پای ما چې چاته مولانا حسین احمد مدني وی
زداغا علماء خاک پائے مچ چاہتے غلام غوث ہزاروی وے زداغا علماء خاک پائے مچ چاہتے مفتی محمود وے دا سلور علماء چد چا جنازے دا مدرسی دا کورنو نوتی وے دا شیخ الہند خپل کور نو دا مدرسی دا کورن جنازہ وتی وا دا مولانا مدنی جنازہ دا مدرسی دا کورا وتی وا دا مولانا یوسف بنوری جنازہ دا مدرسی دا کورا وتی وا دا مفتی محمود جنازہ داغا کورا روتا چی دا چیلو دا شپول پشان دا ٹیم خڑا دروازہ وا دا پاکستان جرنیلان جنازی تا نکتل دا مفتی دا کور پا تماشاو غلام غوث ہزاروی چپ بفا کی مرشو نو داغا دا کپن دا پارا پا بفا کی چندشوی وا زداغا علماء خاک پائے زداغو تابدار پا دی لاس تجارت کو پا پاک کے خور کی تجارت کو اوزان لروٹائے گٹم او اس فی الحال ممد زما محترم رور مولانا قاضی فضل اللہ صاحب عجیب و غریب بیان واورے خدارستہ خبری چی دکم دے کارخانوں متعلق اکڑے نو دے سر از ما اتفاق نشتا زکا چی دا خبری دا ثوابای دا این پی اے و ایم این اے کار دے دا استا کار نہ دے زکا چی مشر سڑے جوڑائی دے دا پارا چی آغا دا قوم غمخوار وی نو دا آغا ایم این اے فضرحمان دے کا عبدالرحمان نمی دے رحمان اللہ نمی دے بل ایم پی اے آر سوک چی نو دا داغی کار دے رورت پارام کینا تا کدا درد ستا پزڑکی دے خلقو محسوس کو لے نو تب کامیاب کرے وے ٹھیک دا دوی تمڑو دمول اللہ ساتلے دی دا مطلب دے چی مونگ مرشو دا مولا دے پا مونگ دم اچھئی او جنت تا دی مروغ لیگی زکا چی دا دی وینام کتا سو خیالو کی دا دے و دا مولا دے تیرو رزو کے دا پلار روانو ما لگو چت لے نو خزی پا مخارا لے چه خزی پا مخارالی نو آغا نورو خزو اویلی چه مخ پٹکی سڑے دے نو یوی ورطوی چه خوری سڑے ندے ملا دے وی ملا اوز پلار اطلم و خندل میں نو ماوی چه دا خوارشوی چی دی تا ملا دو سڑے نخ کاری نو آسے دی خبری تا تاسو خیالو کئی چی تاسو تا مولا سڑے نخکاری نو خدای تا تاسو سڑی نخکاری ٹھیک شو ز تا ولی سڑے نخکار زمام یو خلدا ستام یو خلدا زمام یو پوزدا ستام یو پوزدا زمام دوسترگی دی ستام دوسترگی دی زمام دوخپی دی ستام دوخپی زمام دولا سونا دی ستام دولا سونا دی ٹھیک شو تاو ما کے چه فرق دے چه تا سڑے او زن سڑے تا تا پا دواو وجو زن سڑے اخکار تا سر دولت تے ما سر دولت نشتا ٹھیک شو تا انگریزی ویلی دا ما انگریزی نه دا ویلی تا انگریزی ویلی دا ما دا خدای قرآن ویلی دا تا سر دولت تے ما سر حدیث دا جناب محمد رسول اللہ ٹھیک شو نو تا تا زن سڑے پا دی وجہ کارم چی ما دا خدای قرآن ویلی دے او ما دا پیغمبر حدیث ویلی دی نو زدر تا نسڑے اخکارم نو تاسو تا پا حقیقت کی
نه سړی زه نه ښکارم په حقیقت کې نواله تاسو ته قرآن او حدیث کوي. نو کم قوم چې هغه سړی ته سپک ګوري چې کم سړی د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلي، ٹھیک شو جی، هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر ګوري. نن پس دنیا کې وګوره شرمېدلې قوم د پاکستان نه نشته، شرمېدلې. دا غریبان به هر وخت شرمېده، اوس په دې غټو خدای شروع کړی د غلام اسحاق نه رونی وا. تاسو خیال راغی په دې غټو غټ او په هغه خلقو خدای شروع وکړه چې څوک غټو پورې ځان مګي. دا ټول بر رسوا د زمانه ګرځي. عزیزانو تماشې به درته خایم، خوار به ذلیل به اسرم د خدای پرېښې ده او د بنده اسرم اختیار کړی ده. قاضي صاحب یو ټکی وکړو، عزیزداري. عزیز سي تاسو په عزیزدارۍ کې د یو وخت د روټۍ تمه چا نشته؟ وای شته؟ تاسو په عزیزدارۍ کې چرته د یو 500 روپو امید چا نشته؟ عزیزه چې په دې خپلو مټو دې نه یې ګټلي او په دې خپلې مزدورۍ دې نه یې پیدا کړي، عزیز څه چې زوی دې هم نه پکارېږي په دې زمانه کې. عزیز څه زه پېښور کې اوسېږم، زما اډو عزیز نشته، تربور میم نشته، خپلوان میم نشته، مور او پلار میم نشته، رونه میم نشته، او شکر دی چې نشته. چې د رونو حال ګورم ویم شکر دی چې رور می نشته، چې د خویندو حال ګورم ویم شکر دی چې خور می نشته، چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دی چې خپلوان می نشته. که په عزیزدارۍ کې غریب ویم دله به ورته ښکاري، که مالدار ویم نو مال ته به دې غلی د سپو غوندې. نو عزیزداري څه تاسو کمقل نه یې؟ ټول عمره هم افیم کرلي دي، د افیمو بویونه هم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ په شان د غولو روډۍ هم په مزغو کې. یعنې عقل در کې نه راځي، پوهېږئ نه؟ بل دا چې افیمې بند کړه، قاضي صاحب امریکا پې خفه کېږي. امریکا دې خدای خفه نه کړي، خو زمونږ ماما دی. نواز شریف ته وګوره لکه پېغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي، داسې خرېټه یې ده. خو د هغه ماما دی. نو خدای پې خفه کېده، په تاسو یې ډزې نه کولې. چا کړي وې در باندې خبره کوئ؟ دې خوا ګورئ، دې خوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه یئ. دا یو هغه ناست دی هغه پیریان چې دي پې، دا دی ما پسې راغلی، زه دې علاقو سره مې ورانه ده، ښه خلک نه یئ. ما ته ګورئ عزیزانو. ټول عمر به تاسو باغیان یې. دا د مولانا صاحب درته لیست بیان، سن 88 نه دومره حساب او سن 89 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډینګړې او پتې تاسو خوشحال کړئ. تاسو به مړه کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی نو چې دې مدرسه دا مدرسه ده مولانا، دا سپیره غوندې بلډینګ دی، دام جوړه کړې ده. او مولانا صاحب 2 لک آمدن او پلانې او ډینګړې او جوړ دغه جنت دی؟ نه، دا جنت نه دی. جنت دا نه دی.
د یو اهم سړي سره مې جګړه وه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی دا تاسو چې د ضیاءالحق پسخوردې پې حلالوئ او قوم لم یو ډونګ جوړ کړی دی چې شریعت بل هم پیش کړی شریعت بل هم پیش کړی په دې شریعت بل کې جنرل نیازي هم سینیټر او کټر پرویز دی کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي یهودیان دا پرویزیان هم په هغه سینټ کې ناست او شریعت بل هم جوړ کړی دې کې څه دي دې کې دي دیت دی او قصاص دی او پلانې دی او پلانې دی او پلان مایلاس غسل پکې شته وی چې نه زناکار په کاڼو ویشتل سنګسارول پکې شته وی چې نه شرابیان په درووال پکې شته وی چې نه مر بیا شریعت بل څه شي شریعت بل نامې بتاسو ماما اوریدلی رونو شریعت بل هم پیش کړی دی په دې ثوابای کې جلسه وه شریعت بل هم پیش کړی دی نو ما مولانا فضل الرحمن ته ویم صدر بش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی دا پاکستان خو د صدر بش او د امریکې په رحم و کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکې لاندې دی نو صدر بش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی لیده دا غدار او بېایمانه ملک لیده دا غدار او بېایمان حکومت دروغجن او کذاب حکومت لیده چې د شپې اعلان وکړو نواز شریف چې شریعت بل مې پاس کړو او سهار له دومره غټه کټای ایڈوایزر واغسته عابد حسین واغسته که نه دومره کټای نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب ړومبی شق بداو چې سهار له به یو ښه چوبه راخلي دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شو مبارک ماوی شریعت بل نه دی دا د خرې واده دی کوره مران شه شریعت بل نه دی خرې ته یې بنارسی ور په سر کړې ده لږه یې وګورئ لاندې ده ښځه نه ده خراله شریعت بل نه دی شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی بیا ښځه به رانه کینی ښځه به په ملک کې وزیره شي شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره نو مولانا ته ما وي چې لاس غسول پکې نشته شرابي په درووال پکې نشته زناکان سنګسارېدل پکې نشته نو په شریعت کې خو اهم شیخونه دا درې قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غلن لاس غوس کړي زناکار سنگسار کړي شرابي په درو وهي نو چونکې حکومت دې 43 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې دې د دوی په لاس کې 43 کاله وي دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو ډم دی ډم شیخ رشید څه کوي دا د قومي اسمبلی سپیکر دی وګوره راشئ ما سره فوټو دی چې د ښځه سره نه ګډېږي دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه دی ګوهر ایوب شیخ رشید خو ډم دی تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ خو که چېرې
د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کاڼو طلاق چې یو نه ولا ورنه کوي. تاسو پوه شئ په خبره؟ د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي. دا په بینک کې چې کومې د فکس ډیپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتی کېږي دا ټولې سود دی. دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د مولا دپاره رایستی و چې مولا په دې خرید کوه. دا یې زمونږ د خسي کولو دپاره راویستی نو مولا طبعي توروږی خو دی که نه چې اوقاف وزیر هم راشي هغه ورځ ښار کې یو جومات ته تللی و نو مولا ورته ویل چې وای منسټر صاحب وایي حاجي صاحب دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه او ځمکه جومات و. قسم په خدای قدر ته وی دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه چې تا پې قدمونه کې هلته چل 2 لکه روپۍ ورکړې وي. نو دا د سود زکات چې دی دا یې رایستی زمونږ خسي کولو دپاره. مالا دا د بېنظیرې په وخت کې خان بهادر چې وزیر و د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ داسې خویه شوی. ټلیفون یې راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو ګنټې له راشه او د 100 لکو روپو چک درلېږم. د 100 لکو اول یې کیش کا 100 لکه والا بیا یو ګنټې له هلته راشه. نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان که چې په تنګي کې دی. ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي چې د چا ښځه او لور بربنډه بار ګرځي د هغه نه لوی دله چېرته وي. مبارک هم شه دې کارخانو له به هم دا چوبرې راتلل شروع شي ښې تماشې به کوئ که خیر وي. داسې اوس خو خړ پړیئ بیا به غوړ غوړ شئ دا بوډاګان هم ورولئ بیا داسې ځکه دا انډسټریل ایریا به شي که نه دا چوبرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي که خیر. نو ما ورته وی چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي دي. زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. اے پیغمبرا اعلان وکړه چې دینه پس به ښځې د کور نه بهر نه وځي. ښځې به په کور کې ناست د ښځې یا کور دی او یا ګور دی. ټیک شو. علما لیکي چې ښځې به په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم دیوال نه بار پردی سړی وانه. نو ما وی چې نن لږ په خېټه مور دی هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه. ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې والا ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان. قسم په خدای چې ته ترې ځان بچ نه کړي در باندې در خورېږي. والکه ما ته وګورئ نن په دې ملک کې یو ډونګ مچاو دی چپ یو ډونګ مچاو دی چاله ظلم شوی دی ظلم شوی دی ظلم شوی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت آیات لور سره ظلم شوی. ما ته ګوره ما وی څه ظلم شوی. تاسو دې ګدون کې قصابان شته غوښې خرڅوي که چې ته ورته ووایې چې د کیمې غوښه راکړه سره
او تک کثرتی کدل درکې او داسې دې روانه کړي په بازار کې روانه او ناګنه پې سپي ورټوپ په غوښه یا پې د پاس نه ټپوس راټوپ نو ګناه د سپي او د ټپوس ته که ګناه ستا ده سړی په چا ګناه ده رښتیا کمقل دی غوښې والا نه ده دې سړي ګناه ده چې دا چا لاس دی غوښې والا غریب قصاب و دغې ته موږ غوښې والا وایو دې خوا وګوره ګناه د چا ده د دې سړي ده که نه چې هلکه سره تیکه غوښه دې بربنډه ولې نیولې که تا بربنډه نه وی کاغذ یا کپړه کې تاو وی بیا سپي پې نه راټوپ کولو نه پې ټپوس راټوپ کولو نو ته ماته وایه چې درې منه سرې تیکې تاسو بار سړک ته راځي نو په دې به سپي او ټپوسان نه راټوپ کړو نو ګناه د چا ده تاسو د هغې وینه ده که مینه ده د هغې فوټو خو لږ وګورئ او ویښته یې یو هغه شان و شوکت یو شی نو شی تا بار رایستی و سپو پې ورټوپ کو نو ګناه د چا ده ګناه د چا ده نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن په ملک کې راشئ پېښور کې وګورئ تاسو ته وایم عزیزدارو اجي جان راشئ که نه کابلی کې درته د بایسکوپونه فوټوان وښیم شرمېدلو د چا دي راشئ سیکارنو چوک کې د دې لوی بلډینګ شاته سینماګانې چې کومې دي هلته د سړک په غاړه د بربنډې ښځې فوټوان دي او دا رستو حصه یې داسې رایستې ده او مخکې داسې او داسې راشه دا د چا دي پښتون چېرته شته لنګ وهئ شرمېدلو پښتانه کم دی اوس خو وی هغه تېر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه هغه تېر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډېران چا نه شوې کتې اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه یې د 200 میلو نه بعد وایي اوس پښتون دې ته وایي نو پښتانه مختانه نه یې ماما په ارام کښېنئ لنګ چې وهئ اوړي کې به درته تکلیف نه وي باد مات به درکې لګي تاسو پوه شوئ پښتانه یو مونږه پښتانه پښتو دې ته